سمزړه له دنیا تور دی س عجیب غوندې دوران دی ونعیم یار څومره سخت دستا دغه هجران دی سخت دستا دغه هجران دی د دې نظم لپاره فرمایش کوونکي ورونه دي لکه هر یو قاری ممتاز الله خاوري، حافظ شریف الله بدری او حافظ محمد اسحاق عبیده او صدیق درویش خوستی او شاعر دی حضرت علی اتل باوري. سمزړه له دنیا تور دی س عجیب غوندې دوران دی ونعیم یار څومره سخت دستا دغه هجران دی سخت دستا دغه هجران دی مونږ دې پرې خود تنها شوي اخر ولې بے وفا شوي ونعیم یار زمونږ له څنګه ته جدا شوې زمونږ له څنګه ته جدا شوې سمزړه له دنیا تور دی س عجیب غوندې دوران دی ونعیم یار څومره سخت دستا دغه هجران دی سخت دستا دغه هجران دی زما قسمت کې درد لیکلی په هر ځای کې پاک سبحان دی باوري اما پریشانا ستا هجران راته لوی غم دی ستا هجران راته لوی غم دی اخ د مینې تیر وختونه را په یاد شي په ژړا شم له دنیا نه مې زړه تور دی غم دې سم لکه طوفان دی غم دې سم لکه طوفان دی سمزړه له دنیا تور دی س عجیب غوندې دوران دی ونعیم یار څومره سخت دستا دغه هجران دی سخت دستا دغه هجران دی ته چې نه یې په مونږ ګرانه مونږ ته ژوند خو لوی ماتم دی دا شریف الله بدري خو ستا له غمه په ژړا دی ستا له غمه په ژړا دی سمزړه له دنیا تور دی س عجیب غوندې دوران دی ونعیم یار څومره سخت دستا دغه هجران دی سخت دستا دغه هجران دی سمزړه له دنیا تور دی س عجیب غوندې دوران دی ونعیم یار څومره سخت دستا دغه هجران دی سخت دستا دغه هجران دی سمزړه له دنیا تور دی س عجیب غوندې دوران دی ونعیم یار څومره سخت دستا دغه هجران دی سخت دستا دغه هجران دی